बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو نن می تاسو د پاره ډېری مهمه جملې راوړي من هر وخت دا کوشش کوم چې تاسو د پاره هغه جملې راوړو کوم چې د روانه انګلیسي د زده کولو د پاره ډېری مهمه نن هم ما دا جملې تاسو د پاره راوړي دي کلاس تر پایه پورې ګورئ او په چینل باندې نوې سن چینل هم سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومان سره هم شریک کړئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پهلنۍ جمله موږ سره اټس ا بریز دا آسان دی کوم موږ چرته یو څیز یادو یا یو کار یادو چې دا آسان دی نو په انګلیش کې به وي اټس ا بریز I am done listening to you زستا نور نشم اوریدې کوم موږ چرته یو کس ته وي چې زستا نور نشم اوریدې نو په انګلیش کې به ورته وي I am done listening to you It's time to play دا د لوبي وخت دی کوم موږ چرته یو کس ته وي مازیګر ټیم یا یو بل د لوبي وخت دی موږ ورته وي چې لکه مړه دا خو د لوبي وخت دی ته پکې دا کار کوي نو موږ به ورته په انګلیش کې وي It's time to play My hands are tired زما لاسونه ستړي شو کوم موږ چرته کار کوو او موږ وایو چې زما لاسونه ستړي شو نو په انګلیش کې به وایي My hands are tired You are very impatient ته ډېر بې صبره یې کوم موږ چرته یو کس ته وایي چې ته ډېر بې صبره یې یعنې په تا کې صبر نشته څوک درته یو خبره وکړي نو تا کې صبر نه ته اوسه جنګ جګړه کې نو په انګلیش کې به ورته وایي You are very impatient Make up your mind فیصله وکړه کوم موږ چرته یو کس ته وایي چې دا کار داسې دی یا داسې دی او هغه ته موږ چې په دې باندې ته اوس فیصله وکړه ته کم یو کار کې نو په انګلیش کې به ورته وي میک اپ یور مایند آر یو فیلینګ سلیپي آیا تاله خوب درځي کوم موږ چېرته یو کس ته وي چې آیا تاله خوب درځي نو په انګلیش کې به ورته وي آر یو فیلینګ سلیپي وټ ډز یور فادر ډو ستا پلار څه کوي کوم موږ چېرته یو کس نه پوښتنه وکړو چې ستا پلار څه کار کوي یا څه کوي نو په انګلیش کې به ورته وایي وټ ډز یور فادر ډو هاو ډو یو نو می ته ما څنګه پیژنې کوم موږ چېرته یو کس سره میلاو شو هغه موږ پیژني او موږ ورته وایو چې هلکه ته ما څنګه پیژنې نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو ډو یو نو می I am extremely sorry زه ډېر شرمنده یم کو د موږ نه چېرته یو غلط کار شوی او موږ به یو بل کس ته وایي چې په دې کار باندې زه ډېر زیات شرمنده یم یعنې ما له پې ډېر شرم راځي نو په انګلیش کې به وایي I am extremely sorry Read out this line to me ما ته دا کرله واوروه یا ما ته دا کرښه واوروه کوم موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته وایي یا ورته سپاره ښیي یا ورته کتاب ښیي چې ما ته دا کرله واوروه یعنې راته وی وایه نو په انګلیش کې به ورته وي read out this line to me I am obedient to you زه ستا تابعدار یم یعنې زه ستا هر خبره منم یعنې ته چې ما ته څه ښیې زه به هغه کومه نو کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه ستا تابعدار یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am obedient to you obedient چې کومه دی تابعدار ته وایي I also feel the same ما ته هم داسې ښکاري کوم موږ یو کس ته وایي چې ما ته هم دا داسې ښکاري یعنې زما هم دا سوچ دی نو په انګلیش کې به وایي I also feel the same love your parents خپل مور او پلار سره مینه کوئ کوم موږ چېرته یو کس ته نصیحت کوو چې خپل مور او پلار سره مینه محبت کوئ نو په انګلیش کې به ورته وایي love your parents پیرنټس چې کومه دی دا مور پلارو ته دواړو ته په شریکه موږ پیرنټس په انګلیش کې ویلی شو کم with me ما سره راځه کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ما سره راځه نو په انګلیش کې به ورته وایي come with me respect your elders د خپلو مشرانو عزت کوئ کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې د خپلو مشرانو عزت کوئ نو په انګلیش کې به ورته وایي respect your elders
ایلډرز چې کومه دی دا وایي مشرانو ته، یعنې زمونږ په کلي کور کې چې څومره سپینګیري بوډاګانې نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ایلډرز. ایلډرز موږ هغو ته هم ویلی شو کوم کس چې د موږ نه په عمر کې زیات دي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ایلډرز. ویټ فار ا وایل، لږ انتظار وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه لږ شانته صبر وکړه یا لږ انتظار وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي ویټ فار ا وایل. ایز یو لایک، چې څنګه ستا خوښوي. که موږ ته چېرته یو کس وایي چې مطلب دا سیز څنګه وکړم یا دا کار څنګه وکړم او موږ ورته وایي چې څنګه ستا خوښوي نو په انګلیش کې به ورته وایي ایز یو لایک، چې څنګه ستا ړه غواړي یا څنګه ستا خوښوي هغه رنګې وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي ایز یو لایک. ask someone else، بل چا نه پوښتنه وکړه. که د موږ نه یو کس د یو بل کس په باره کې تپوس کوي یا د یو څیز په باره کې د موږ نه پوښتنه کوي او موږ ته پته نه وي او موږ ورته وایي چې د بل چا نه پوښتنه وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي ask someone else. don't daydream، د ورځې خوبونه مه نه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې د ورځې خوبونه مه نه نو په انګلیش کې به ورته وایي don't daydream. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ ستاسو دپاره ډېرې مهمې جملې راوړې وي. هغه جملې هم ستاسو دپاره راوړې وي کومې چې د روان انګلیسۍ دپاره ډېرې مهمې. یعنې که چېرته موږ او تاسو غواړو چې موږ یو داسې روان انګلیش ووایي چې مطلب موږ پکې اډو نښلو نو بیا به موږ او ستاسو دپاره دا جملې ډېرې مهمې. ملګرو زموږ کلاس پای ته ورسېدو. ملګرو که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي سئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د خپل کور ماشومانو سره هم شیر کړئ، ځکه که چېرته ستاسو د کور ماشومان د اوس نه دا جملې زده کړي نو انشاءالله زه تاسو ته امید درکوم چې دا ماشومان به په روان وخت کې یو روانه انګلیسي وایي. اوس ماله اجازت راکئ، ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.